د کندوز امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د امنیتي ځواکونو د هڅو په ترڅ کې د دې ولایت وګړو د کوچني اختر ورځې په یوې ډاډمنې او ارامې فضا کې پرته له کومې اندېښنې تېرې کړې. کندوز ولایت امنیه قومندانۍ رهبري مقام په هلو ځلو باندې همدارنګه د ولایت مقام د استخباراتو ریاست قل اردو په پوره همغږۍ هماهنګۍ سره موږ په کندوز ولایت کې د اختر نه یوه اونۍ مخکې خپل چک پوینټونه او سیارې ګزمې زیاته کړې تر څو زموږ ګران هیوادوال وکولی شي چې د اختر شپې ورځې په ارامه او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. همدا نتیجه وه چې نن د اختر 4مه ورځ ده په کندوز ولایت کې موږ هیڅ نوه پیښه نه لرو. نو اختر په کندوز ولایت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شو. په ورته مهال د دغه ولایت اوسیدونکي بیا د امنیتي سرتیرو هڅې د امنیت په تامین کې ستایي او زیاتوي چې د اختر ورځې په ارام فکر او له هر ډول ویرې پرته تیرې کړې. مونږ خو الحمدلله ډېر خوشحاله یاستو. د اسلامي امارت ځواکونه خپل اختر یې پرېښی مونږ ته امنیت نیولی و او مونږ ډېر اخوا دېخوا ولسوالیو ته مونږ لاړو وګرځېدلو. ډېر ښه امنیت و، هېڅ کومه خبر نه وه. شب روز مامر ما خدمت کرد، شب روز پیدا بود. انشاءالله همین مسجد هم نماز عید هر مسجد آرام آرامی تیر شد. د کندوز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې په یوې ډاډمنې فضا کې د اختر نمانځلو خبره کوي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو را په دې خوا په ټول هیواد کې امنیت خوندي او وګړي په ارام فکر او پرته له ویرې دغه ډول د خوښیو مراسم نمانځي.